سلام ګرانو لیدونکو، پام وکړئ د نن خبري ټولګې ته. مجاهد وایي په افغانستان کې هیڅ وسله ډله نشته. د افغان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د تاجکستان او پاکستان د کورنیو چارو وزیرانو د هغو څرګندونو په غبرګون چې په افغانستان کې د وسله ډلو شتوالی د منځنۍ اسیا امنیت ګواښي ویلي چې په افغانستان کې هیڅ وسله ډله نشته. ذبیح الله مجاهد ملي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د وسله ډلو شتون رد کړی او وایي هیڅ بهرنۍ وسله ډله نشته. نوموړي ویلي چې په ټول هیواد حاکم دی او هیڅ بهرني کس د یادې ډلې له اصولو څخه سرغړونه نشي کولی. ذبیح الله مجاهد زیاته کړې په افغانستان کې د بهرنۍ ډلې ساتل یو پروپاګند او تبلیغ دی. زه دا ردوم. نوموړي دا څرګندونې په داسې مهال کړي چې څو ورځې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي او د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر رمضان رحمزاده په بشکک کې د شانګهای همکاري سازمان په څنډه کې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د شتون او نشه یي توکو د تولید ډیریدلو په اړه اندېښنه ښودلې وه. جمهوریت نظام کې د ولسي جرګې غړې مریم سما د موبي ګروپ پر مشر سعد محسني نیوکه کړې او هغه یې له پخوا راهیسې د طالبانو اصلي لابیګر بللی دی. مریم سما لیکلي چې هیله ده اوس خلک په دې پوه شوي وي چې دغې رسنۍ د جمهوریت پر مهال څنګه د نظام د نړېدلو او د طالبانو د بیرته راتګ لپاره لاره هواره کړه. د هغې په باور سعد محسني هیڅکله د بیان د ازادۍ، رسنۍ او د ښځو د حقونو ملاتړ نه و او نه دی. مریم سما د محسني وروستۍ ویناوې غندلې او وایي چې هغوی دومره بې شرمه دي چې په ښکاره وایي په افغانستان کې د ښځو ژوند عادي دی او هغوی ښوونځیو ته ځي. نوموړي د موبي ګروپ مشر یو بې وجدانه سوداګر یاد کړی چې د ټولنې د حقایقو او دردونو پر ځای یوازې د خپل جیب د ډکولو او شخصي مالي ګټو په فکر کې ده او د خپلو ګټو لپاره د افغان ښځو پر برخلیک سوداګري کوي. په دغو نیوکو کې مریم سما پر هغو کسانو هم سخت افسوس څرګند کړی چې د سعد محسني سره پر یو میز ناست و. خو دنیا نیوز بیا تل داسې راپورونه ردوي او وایي چې د هیواد او خلکو غږ دی. مجتبی خامنه‌ای لا هم تر درملنې لاندې دی. فردا راډیو د ایراني چارواکو له خولې د دغه هیواد د دریم مذهبي مشر مجتبی خامنه‌ای د روغتیایي وضعیت په اړه داسې نوي راپورونه خپاره کړي چې د ایران حکومت په دننه کې سخت فکري تناقض ښیي. د ایران د خبرګان شورا غړي احمد خاتمي تایید کړه چې مجتبی خامنه‌ای د تیر کال د کب د 9 نیټې په برید کې د پښې له غوڅولو سره مخ و، خو د ډاکټرانو په هڅو پښه وژغورل شوه او اوس په روغتیایي حالت کې دی. د احمد خاتمي دا څرګندونې د ایران د روغتیا وزارت د تیرې میاشتې د ادعاو برعکس دي چې ویلي و په یاد برید کې مجتبی خامنه‌ای ته کوم زیان نه اوښتی دی. تیر کال د کب په 9 پر تهران د اسرائیلو په برید کې د علي خامنه‌ای د مړینې او د لسګونو چارواکو د وژل کېدلو پر مهال مجتبی خامنه‌ای هم سخت ټپي شوی و، خو په تیرو 3 میاشتو کې چې هغه د مشر په توګه اعلان شوی هیڅ داسې نوی ویډیو یا غږیز فایل نه دی خپور شوی چې د هغه روغتیا ثبت کړي. ملا هیبت الله وایي د زده کوونکو عقیدي او فکري روزنې پیاوړتیا ته د لومړیتوب ورکړل شي. د اسلامي امارت مشر هیبت الله اخندزاده د جهادي مدرسو له مسؤلینو، استادانو یو شمېر دیني عالمانو سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې په سیاسي، اقتصادي او نظامي برخو کې باید له هر ډول غفلته ډډه وشي. د ارګ له لوري په خپاره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې نوموړي د دیني مدرسو د مسؤلینو، د دیني خپرونو د ارزونې د برخې چارواکو او د دارالایتامونو له مسؤلینو سره د غونډې پر مهال د دیني علومو د اهمیت، د زده کوونکو پر روزنه او د شریعت پر پلي کېدلو خبرې کړې دي. لوی مشر د مدرسو له استادانو غوښتي چې د زده کوونکو پر عقیدې، فکر او روزنې لا زیات تمرکز وکړي، د مطالعې فرهنګ پیاوړی کړي او د زده کوونکو ته د دیني علومو ترڅنګ د وینا او بیان وړتیاوې هم ور زده کړي. نوموړي همداراز ویلي چې اوسنیو شرایطو کې د شریعت پلي کول صبر او استقامت غواړي او مسؤلین باید په خپلو ادارو کې له غفلته ځانونه وساتي. د خبرپاڼې له مخې د غونډې په پای کې ګډونوالو له هیبت الله اخندزاده سره خپل بیعت تایید کړی او د اسلامي نظام د پیاوړتیا لپاره د همکارۍ ژمنه کړې ده. ټرمپ وایي له هوکړې مخکې به د ایران کنګل شوې شتمنۍ ازادې نشي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي تر څو چې له ایران سره بې هوکړې ته ونه رسیږي تر هغه به د ایران کنګل شوې شتمنۍ ازادې نه کړي او نه به هم پر تهران لګېدلي بندیزونه لرې کړي. ډونالډ ټرمپ د NBC نیوز په یوه خپرونه کې ویلي چې د ایران د شتمنیو د آزادولو او د بندیزونو لرې کولو په اړه به له تهران سره تر هوکړې رسیدو وروسته غور وکړي.
ټرمپ وویل دا به له هوکړې وروسته وي، که هغوی مناسب چلند وکړي او ښه همکاري وکړي نو بیا به خبرې پیل کړو. ټرمپ په خپلو خبرو کې ویلي چې دی له تهران سره په لنډمهاله هوکړه کې د لبنان د شاملولو په تړاو کومه غوښتنه نه لري او دا موضوع د دې معاملې شرط نه دی. محسن نقوي ایران ته ځانګړی پیغام وړی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي ایران ته د خپل رسمي سفر پر مهال په پلازمینه تهران کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سید عباس عراقچي سره وکتل. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې محسن نقوي د ایران د بهرنیو چارو وزارت مقر ته تللی او هلته یې له عراقچي سره پر بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي. په دغه لیدنه کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر هغه ځانګړی پیغام د ایران د بهرنیو چارو وزیر ته وسپاره چې له ځانه سره یې دغه هیواد ته وړی و. که څه هم دغه پیغام د متن او محتوا په اړه لا تر اوسه رسمي جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو لیدنه د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا او د سیمه ییزو همکاریو په چوکاټ کې خورا مهمه بلل کیږي. افغان حکومت وایي له ایران نه د بې کیفیته ودانیزو توکو د واردېدلو مخه ونیول شوه. د معیار او کیفیت ادارې ویلي چې شیخ ابو نصر فراحي بندر له لارې له ایران نه د بې کیفیته ودانیزو توکو د 2 محمولو د واردېدلو مخه نیولې او بیرته ګرځولې ده. د یادې ادارې په وینا د بندر فني کارکوونکو د ارزونې پر مهال 6.8 ټنه کاشي معاینه کړي او موندلې ده چې دغه توکي له نافذه کورنیو معیارونو سره سمون نه لري او لازم کیفیت نه لري. ادارې زیاته کړې چې د کیفیت د کنټرول او د مصرفونکو د خوندیتوب لپاره د وارداتي توکو ارزونه په دوامداره توګه ترسره کوي او د هغو توکو د واردېدو مخه نیسي چې له ټاکل شویو معیارونو سره برابر نه وي. د معیار او کیفیت ادارې ټینګار کړی چې د بې کیفیته توکو د مخنیوي او د بازار د کیفیت د لوړولو لپاره په خپلو څارنیزو او تخنیکي اقداماتو ته دوام ورکړي. سږ کال له هرات نه بهر ته د زعفران د صادراتو کچه 10 سلنه ډیره شوې. د هرات زعفران چې د افغانستان د سرو زرو په نوم هم یادېږي، سږ کال د تیر کال په پرتله په نړیوالو بازارونو کې 10 سلنه زیات پلورل شوي دي. د زعفرانو په یو شمېر سوداګرو افغانستان انټرنیشنل ته وویل چې د افغان زعفرانو لوړ کیفیت او نړیواله تقاضا د صادراتو د ډیرېدلو لامل شوې ده. د هرات په غوریان، پښتون، زرغون، ګذره او انجیل ولسوالیو کې چې دښتې د مني پر رسېدو سره د ارغواني ګلانو په رنګ پوښل کېږي، زرمینه هراتۍ د زعفرانو د حاصلاتو موسم ته په بیړه انتظار باسي. هغې د تیرو 8 کالو په اوږدو کې د زعفرانو په سوداګرۍ کې کار کړی، وایي چې د هرات اقلیم دا ځانګړتیا لري چې د نړۍ له غوره زعفرانو څخه یو تولید کړي. د زعفرانو کښت ډیری په هغو سیمو کې ښه حاصل ورکوي چې وچ او نیمه وچ اقلیم، معتدل ژمی او محدود باران ولري.